السلام علیکم ملګرو مې لرم چې ښه به ملګري باندې تاسو د واتس اپ دوه ډېر ښایسته پټ سیټینګونه دوه ډېر ښایسته طریقې به درته وښیم ډېرې خوندورې طریقې دي ملګرو په کې د اوله طریقه دا مثال تاسو په واتس اپ کې شخصي کسان لرئ تاسو نه غواړئ چې دغه میسج زموږ واتس اپ ته راسي زموږ واتس اپ کې شو سي تاسو وایس میسج کې تاسو ویډیو را لګي تاسو تصویران را لګي نو هغه تاسو په واتس اپ کې نور خلکو ته نه شو کوي نو د څه پټ سیټینګ ده چې هغه تاسو پټولای شئ خالي به تاسو معلومه نور هیڅ چاته هم نه معلومه او په دغه کې دا دویمه طریقه دا مثال لاغه ملګری چې تاسو ډیر تنګوي واتس اپ کې میسج درته کوي ویډیوګان درته لګي وایس میسج درته لګي تصویران درته لګي نه تاسو ډیسټرب کوي تاسو تنګوي او تاسو نه غواړئ چې هغه بلاک کړئ چې هغه خفه نشي نو د څه پټ سیټینګ به درته وښیم چې تاسو هغه سیټینګ په خپل موبایل کې وکړئ په خپل واتس اپ کې وکړئ نو هغه کس به تاسو میسج را لګي خو تاسو به معلومیږي نه تاسو هغه میسج تاسو ته نه را دی ملګرو ډیر خاصه سیټینګ ده ډیر خوندور سیټینګ ده ملګرو په دغه کې دا اوله طریقه زغه خپل واتس اپ کې اپلای کوم په واتس اپ کې هغه سیټینګ کوم ملګرو دا زما یو د درې شخصي کسان چې غواړم چې هغه میسج پټ شي نور خلک د معلوم نشي ملګرو نو زه اوس مثال هغه نمبر را پیدا کوم نو ملګرو دغه نمبر زه غواړم چې دغه ډیټا ټوله محفوظ شي پټ شي ملګرو نور خلک د معلوم نشي ملګرو دغه بس یو 2 سکند لپاره دغه چېونی سم ملګرو ته هم چېونی دغه د ټیک پنوم دغه آپشن هغه ملګرو اوس که غواړئ تاسو دغه نوې نمبر هم پټ کړئ محفوظ کړئ نو هغه به هم لاندې سره سلیکټ کړئ زه هلته ګورم یو بل نمبر هم سره سلیکټ کوم دغه ما 3 نمبر ملګرو سلیکټ کړلې زه دغه غواړم چې دغه میسج زه محفوظ کړم پټ کړم ملګرو دا د پاس د آرکیو په نوم دغه لوګو ملګرو په دغه باندې کلیک کړئ ملګرو وای دغه نمبر چې کوم ملګرو دغه ته زموږ له واتس اپ څخه ورکسل بیخي او پټ سول محفوظ شول نور خلکو ته بنه معلومیږي ملګرو او د ملګرو دغه د دویمه فائدہ دغه د کوم ملګری چې تاسو ته ډیر زیات میسج را لګي تاسو تنګوي تاسو ډیسټرب کوي او تاسو نه غواړئ هغه بلاک کړئ نو دغه طریقه وسره وکړئ ملګرو نو دغه میسج به راځي خو تاسو ته معلومیږي نه نو ډیر ښه خاصه طریقه ده او ملګرو دغه نمبر تاسو بیرته خپل واتس اپ ته څنګه راوصلئ شئ ملګرو دغه طریقه به تاسو وکړم د پاس دغه د آرکیو په نوم دغه لوګو راغلی ملګرو په دغه باندې به کلیک کوم ملګرو دغه ما 3 واړه نمبر دغه به چې کلیک کوم ملګرو 3 واړه دا مې 3 واړه کلیک کې دغه د آرکیو په نوم دغه لوګو باندې به کلیک کوم ملګرو نو دغه ملګرو دغه زما واتس اپ ته بیرته راغلی دغه ملګرو د زما واتس اپ ته دغه نمبر بیرته راغلی او که چیرته تاسو دغه آرکیو لوګو دغه ته پاس سر کې پیدا نشي دا د 3 ډاټ باندې به کلیک کوئ په دغه چې کلیک کې سیټینګ باندې به کلیک کوئ سیټینګ باندې چې کلیک کړل دا چیټ باندې به کلیک کوئ چیټ باندې چې کلیک کوئ دا د آپشن دا آرکیو چیټ کیپ چیټ آرکیو دغه به آن ملګرو کدا آف تاسو به آن کې ملګرو بس سیمپل دغه به آن کې او دغه پاس سر کې تاسو دغه لوګو راشي نو ملګرو ډېر خوندور سیټینګونه دي الله دې کې ساسي د فائدې وړ وګرځي کدا سينور خاصه خاصه ویډیوګانې واړئ نو زما یوټیوب چینل حمید الله افیشل په نامه سره سبسکرایب کړئ او فیسبوک پیج سره فالو کړئ تر بیا ور ویډیو پر الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته